ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره ما درته مخکې وعده کړې وه ما خیال دا و چې زه دا خوبونه ادارې به ډېر نه بیانوم ځکه بعضې خلک غریبانان دا خبره هم په بوج وي چې دی دا خلکو ته خوبونه بیانوي دا د جنت سیوري څنګه په ده باندې را روان دي موږ ته نه دي او دوی ته داسې خوبونه وي داسې سلسلې دا خلک بعضې غلط تعبیرونه کوي چې خلک په ده خطا کوي نو یو خلیفه صاحب دا مخکې خو مې د عوامو خوبونه درته بیان کړه یو خلیفه صاحب راته وایي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم او اهل بیت مبارکین ټول حضور پاک صلی الله علیه وسلم اهل بیت مبارکین ټول دلته موجود وي بیا وایي پیغمبر علیه السلام وایي چې خلیفه صاحب ته حکم وکړه چې دا زیری ورکړي دغه خلکو ته درې غټ انعامات اول دا چې د الله د دغه ټولې مجموعې سره د مغفرت وعده ده چې ما ټولو ته ګناهونه معاف کړي دوم دا زیری ورکړه چې الله تعالی وایي زه د دغه ټولې مجموعې نه راضي یم دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم او اهل بیت وایي چې موږ د طرف نه بیا دا زیری ورکړه چې په قیامت کې به موږ ټول د تاسې شفاعت کوو زه خو خیال کوم او خیال نه زه وایم چې دا به هر سړی مني چې په کروڑونو روپۍ دنیا څوک ولګوي داسې ډېرې به په دنیا کې نشي ورته راغلی چې الله د خپلې رضا اظهار کوي او د مغفرت اظهار کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت ټول د شفاعت وعده کوي قسم په خدای ده قسم درته وکړم چې د دین نه لرې شي خبره چې په عربونه نه چې دا ټوله دنیا د سرو زرو نه ډکه وي او دغه سړی چښتن وي په نورو لیارې ولګوي دغه مقام نه کې پیدا دلته کومه سلسله نه ده د دې طریقت ته چې کومه خبره نه ده د علم ده چې کومه خبره نه ده ما پرون هم چورت وایه دا د مځکې چښتن به څه خیال کوي چې ما احسان وکړه چې مځکه مې ورکړه زه پرون راځي په دغه چورت کې یم چې د دغه نعمت شکر به دی څنګه ادا کړي چې د دوی په مځکه باندې څو لکه وارې کلمه وویله شوه څو زره وارې درود شریف کاشکې دا مځکه دې ما وایي کاشکې او داسې نه چې دغه یو وارې وایي چې ټول عمر مې وقف کړی وای دغه دین ته کاشکې چې په دغه مځکه دې ما د دغه طالب قدمونه لګېدی کاشکې چې دې ما په دغه مځکه د طالب به ولګېدی چې په کومه مځکه طالب قدمونه ګډي په ځای د خدای رحمت اورېږي چې په کومه حیدرک طالب تېرېږي په هغه حیدرک د خدای رحمت اورېږي چې په کومه حیدره کې طالب خښ شي په هر طرف باندې څلوېښت قبرونه خدای عذاب پورته کوي